السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یا محترم پوښتنه کړې ده چې که یو خاوند بېدینه وي ښځه څه ورسره وکړي. که ښځه بېدینه یې لمونځ نه کوي خاوند یې بیا ووهي طلاق به کړي پرېږدي ځان به ځین خلاص کړي. او که خاوند بېدینه وي لمونځ نه کوي ښځه باید څه وکړي. محترمه فقهای کرام د مور و د پلار متعلق فرمایي وایي که د یو چا مور و پلار بېدینه وه په ناروا مبتلا ول نو اولاد یې نصیحت ورته وکړي. که د اولاد په نصیحت باندې بد وړل بیا دې د دوی په حق کې مغفرت غواړي د الله څخه او د هدایت وعده دې ورته کوي. دغه رنګه خاوند هم په حقوقو کې لکه پلار دی. یو ښځه لکه خاوند سره مثلا تېزباني وکړي چې ته ولې لمونځ نه کوې، ولې پلانکی نه کوې، ولې پلانکی نه کوې، نو هلته حقوق تر پښو لاندې کېږي. ورته ودې وایي چې خاونده دا ستا بېدیني زموږ کور ته بې برکتیا راولي، زموږ کور ته خفګان راولي، ناسیت راولي. ته دینداره شه، ستا په دیندارۍ به ماحول، کور، بچان او زه ټول دینداره شو. که هغه نه قبلول بیا دعا یې ورته کوه. الله جل جلاله ته عرض وکړه چې یا رب زما خاوند بېدینه دی لمونځ نه کوي یا بل ناروا کوي، الله ته هدایت ورته وکړه. رد المحتار جلد 4 صفحه 78 کتاب الحدود باب التعزیر او دغه رنګه مجموعة الرسائل جلد نمبر 4 صفحه 190 هغه ویل که څنګه چې ابراهیم علیه السلام و خپل پلار ته نصیحت کاوه ولې پلاره د بتانو عبادت مه کوه، د شیطان پیروي مه کوه، د الله نافرماني مه کوه. یا ابتی انی اخاف، زه بیریږم پر تا باندې چې د الله عذاب به دې مسه کړي. نو که خاوند ته ښځه نصیحت کوي، که مور پلار ته اولاد نصیحت کوي او په داسې نرمه لهجه باندې، که پر دوی باندې هغه هم بده لګېدله بس بیا دې الله ته پرېږدي، دعاوې دې ورته کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.